دوستانو، یو باچا د خپل محل پر چت باندې چهل قدمي کوله. په دا دوران کې د څنګ کور کې پر چت باندې یو ښځه ولیدله چې هغه ډېره ښایسته وه. د دې د حسن څخه باچا ډېر متاثره سو او د خپلې مینځ څخه یې پوښتنه وکړه د څنګ کور د چا دی او دا ښځه څوک ده. د باچا مینځي ورته وویلې چې باچا سلامت، دا ستا د غلام د فیروز ماینه ده او دا کور د فیروز دی. دا بله ورځ باچا فیروز راوبولی او ده ته یو خط ورکړي، ته ولاړ شه دا فلا باچا ته ما د خط ورکه او د ده د خط جواب هم برته ماله راوړه. فیروز د باچا د حکم تعمیل وکړي، دی ولاړی کور ته، خط یې د خپل بالښته لاندې کښېږدوئ او د سفر تیاري یې شروع کړه. چې سهار سو فیروز په سفر باندې روان سو، لږ ټیم تیر سو، باچا سلامت د فیروز کور ته راورسېدی، دروازه یې وټکوله. د فیروز معنی آواز ورکړي څوک یې؟ باچا سلامت ورته وویلې چې زه ستا د فیروز مالک او ستاسو بادشاه یمه، دروازه خلاصه کړه. دا ښځې دروازه ور خلاصه کړه، باچا کور ته رالی، ښځې ته یې وویلې چې زه ستا میلمه راغلی یم. دا ښځه ډېره هوښیاره وله، د باچا په ارادو باندې دا پوه سوه. دا ښځې ورته وویلې چې زه ستاسو د خدای پناه غواړم، ته د خدای دپاره ما پرېږده. باچا ورته وویلې تا شاید زه نه وپېژنم، زه ستا د فیروز مالک یم او بادشاه یم. دا ښځې ورته وویلې چې ته بېشک زموږ بادشاه یې او د فیروز مالک یې، لیکن په ځنګل کې چې کوم شیر اوسېږي هغه هم د ځنګل بادشاه یي. هغه شیر مرداره غوښه نه خوري او بیا ته خو په هغه پیاله کې اوبه څښل غواړې چې په هغه کې ستا سپي اوبه څښلي دي. دا خبرې چې باچا واورېدې، باچا ډېر غوسه سو او دا ځکه یې ولاړی. په جدي کې د باچا سره خپل رومال هلته پاته سو. دلته فیروز نیمه سفر کړی دی، دته دا ور په یاد سو کوم خط چې باچا درته ورکړی و هغه در بالښته لاندې پاته سو. نو دی په جدي کې واپس کور خواته رالی. کور ته چې راورسېدی، د خپل بالښت لاندې چې د خط راخیستی پر دا کټ باندې د باچا رومال یې هم ویرده، خو غږ یې نه وکړي. ولاړی، د باچا حکم تعمیل یې وکړي، ملک ته ولاړی او د هغې خوا یې د هغه بل باچا خط هم ورته باچا له راوړی. باچا ده ته په انعام کې ډېرې پیسې ورکړلې، ده دا پیسې راواخیستې، خپلې ښځې ته یې ډېر قیمتي تحفې واخیستې. ښځې ته یې وویلې چې دا تحفې ما تاله راوړي دي او تیاري وکړه، زه تاسو ته د پلار کره بیایم. ښځه تیاره سوه، فیروز خپله ماینه د پلار کره بوته. لږ ټیم تیر سو، فیروز د خپلې ماینې سره هېڅ حال احوال نه دی کړی. میاشت تېره سوه، فیروز ماینې سره حال احوال نه دی کړی. د فیروز د ماینې چې کوم وروڼه وو هغه فیروز ته رالو چې ته موږ ته وجه راوښایې چې تا زموږ کور ولې کور ته پرېږدله، زموږ کور څه غلطي کړې ده. فیروز ورته وویلې چې ما ستا د خور ګرده حقونه ورپوره کړي دي، د هغې پر ما هېڅ حق نشته. د دا ښځې وروڼه فیروز ته وویلې یا ته موږ ته وجه راوښایې یا موږ قاضي له ځو کیس کوو پر تا باندې. فیروز ورته وویلې چې څنګه ستاسو مرضي وي. عدالت ولګېدی، قاضي فیروز ته حال ور واستوئ. فیروز د باچا سره ناست و، باچا هم په د عدالت کې ناست. د دې ښځې وروڼه ورته وویلې چې قاضي صاحب موږ یو ښه خوندور باغ د درختو څخه ډک او د میوو څخه ډک دا فیروز ته ورکړي. د هغه باغ له ورلی، په هغه کې درختې ونړولې، د هغه باغ څخه میوې وخوړلې او نن یې موږ ته برته هغه باغ راکړي، موږ باغ یې را خراب کړي. قاضي و فیروز ته وویلې تا ولې داسې وکړو؟ فیروز ورته وویلې چې هغه باغ ما د دوی چې کوم باغ ما ته راکړی و، ما د هغه باغ ډېره رکوالي وکړه او د هغه سم په بهتر حالات کې دوی ته برته ورکړي. د دې ښځې ورور بیا و قاضي ته وویلې چې موږ دا پوښتنه کول غواړو چې دا باغ موږ ته ولې راکړي.
فیروز ورته وویلې چې قاضي صاحب دا باغ ما د نفرت یا د بغض د وجې دوی ته نه دی ورکړی، بلکې یو ورځ زه د باغ څخه وتلی وم، زه چې باغ له رالم ما هلته د شعر پنجې ولیدې، نو د دا بیرې څه چې دا شعر ما ته تاوان نه راورسوي، ما دا باغ بېرته دوی ته ورکړئ. باچا سلامت دا ګرده کیسه اورېدله، خو فیروز ته یې وویلې فیروزه ته بېغمه اوسه، دا کوم شعر چې ستا باغ ته درغلی و دا ستا په باغ هېڅ کار هم نه دی لرلی، ستا د باغ څخه نه میوه خوړلې ده نه یو پاڼه ریله کړې ده، ستا باغ بلکل محفوظ دی او ستا پر باغ چې کوم شاوخوا ته دیوال راګرځولی دی هغه ډېر مضبوطه دی، ستا باغ ته یو څوک هم تاوان نسي رسوی. فیروز چې دا خبره واورېده نو خوشحاله سو او خپله معاینه یې خپله کړه او کیس ختم سو. د یو چا هم په دا سر نسو خلاص چې کیسه څه وله، خو کیسه حل سوله. نو ګرانو کتونکو د میړه او د میرمن درمیان چې کومه رشته وي دا ډېره نازکه رشته وي، په دې کې د شک هېڅ ګنجایش نه وي، نو پر چا باندې شک کولو مخکې د هغه پوره معلومات کول او د هغه څخه پوښتنه کول ډېر ضروري وي، ولې دا رشته د عمر بر رشته ده. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړې وي. والسلام.